د لفظ اما د اصل په باره کې د نحویانو ګڼ اقوال دي چې صاحب د الهامی والا هغه ذکر کړي دي. اول قول د امام خلیل نحوی دی. هغه فرمای اما په اصل کې مهما و، د ها او د همزه مخرجونه سره نږدې و نو ها په همزه بدله کړی شوه نو ما جوړ شو. بیا همزه په دواړو میمونو باندې مقدم کړی شوه او د اولنی میم حرکت همزه ته ورکړی شو. بیا میم په میم کې مدغم شو نو اما جوړ شو. دا و اولنی قول چې د امام خلیل نحوی قول دی. دوهم قول د امام خلیل د شاگرد د امام سیبوی قول دی. امام سیبوی فرمای اما دا په خپل اصل باندې دی، دغه هیڅ تغییر او تبدیل نه دی راغلی ځکه چې دا حرف دی او په حرف کې اصل دا خبره ده چې په دې کې هیڅ قسمه تغییر او تصرف نه وي. دریم قول د بعض نحویانو دی. دوی فرمای چې اما په اصل کې ان دی، بیا د دې په آخر کې ما زائده راوړلی شوه لکه څنګه چې د ټولو عاداتو د شرط په آخر کې دا لفظ ما زائده راوړلی شي نو د دې نه ان ما جوړ شو. بیا د نون او میم مخرجونه سره نږدې و نو دغه نون په میم کې مدغم کړی شو د قریب المخرج کېدلو د وجې نه نو اما شو. بیا د همزی کسره په فتحې بدله کړی شوه د دې لپاره چې د اما تردیدي سره التباس رای نشي. څلورم قول دا هم د بعض نحویانو دی. دوی فرمای چې اما دا په اصل کې ما و نو اولنی الف په همزه سره بدل کړی شو. بیا دا همزه اول ته نقل کړی شوه او میم په میم کې مدغم کړی شو نو اما ترې جوړ شو. پنځم قول دا هم د بعض نحویانو دی. دوی فرمای چې اما دا په اصل کې ما و نو په اولنی میم او همزی کې قلب مکانی وکړی شو، یعنی اولنی میم د همزی ځای ته راوړلی شو او همزه دا د اولنی میم ځای ته ویوړلی شوله. بیا د میم حرکت همزی ته ورکړی شو او میم په میم کې مدغم کړی شو نو اما ترېنه جوړ شو.